د نیوز پری چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړې څولاندو مهمو خبرونو ته ایرو ایشیا وای د سرتیرو تر وتلو وروسته پاکستان له سختو انتخابونو سره مخ دی. د بهرنۍ ځواکونو تر وتلو وروسته پاکستان د افغانستان په اړه له سختو انتخابونو سره مخ کېدلی شي. ایرو ایشیا په یوه مقاله کې په افغانستان کې روان وضعیت د بهرنیو ځواکونو وتل او په دې برخه کې د پاکستان پر دریځ بحث کړی دی. په دې مقاله کې راځي چې بهرني ځواکونه له افغانستان وځي نو ارومرو به طالبان له افغان حکومت سره یوځای کیږي او دا مسله به د دې سبب شي چې پر دغه ډله د پاکستان نفوذ کم شي. سرچینه استدلال کوي چې د طالبانو رهبري نوې شوې ده. تر ډیره ځوانان دي پکې او دا کسان له پاکستان سره دومره ښې اړیکې نه لري چې له همدې امله پاکستان ته ګڼې اندېښنې پیدا شوې دي. سرچینه همداراز کاږي چې په سرحدي سیمو کې د پښتنو ملتپاله خوځښتونه هم د پاکستان د جدي اندېښنې سبب شوي دي او په دې باور دی چې د طالبانو د سولې په صورت کې به دغه غورځنګونه لا فعال شي او پاکستان به له جدي ګواښ سره مخ کړي. ایرو ایشیا لیکي له دې هر څه سره پاکستان بله لار نه لري پرته له دې چې له افغان سولې سره مرسته وکړي او له افغان حکومت او په افغانستان کې له راتلونکي نظام سره ښې اړیکې جوړې کړي. بلخوا ترکیه، قطر، متحده عربي امارات او ترکمنستان له افغان سولې سره د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د ارګ له مطبوعاتي دفتره په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غني د ترکیې له ولسمشر، د متحده عربي اماراتو له ولی عهد، د قطر له امیر او د ترکمنستان له لومړي وزیر سره په جلا جلا توګه ټلیفوني اړیکې لرلې دي او له دوی د افغانستان د سولې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. سرچینه کاږي یادو هیوادونو ډاډ ورکړی چې دوی په دې سختو شرایطو کې د افغانستان ترڅنګ دي او هڅه کوي د سولې په برخه کې خپل همکاریو ته ادامه ورکړي. دوی تمه ښودلې چې د سولې روانې خبرې په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات سبب شي. او زلمای خلیلزاد وایي د پرمختګ یوازینۍ اخلاقي او عملي لار سوله ده. په افغانستان کې د ټول اړخونه د لسیزو مخالفتونو یوه لوري ته کړي او د دایمي سولې لپاره د هوکړې ته سره ورسیږي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د اختر په مناسبت په ټویټ پیغامونو کې ویلي چې افغان جګړه یوازې د خبرو له لارې د ختمېدو وړ ده او ټولو اړخونو ته پکار ده چې د دغه جګړې د پای ته رسولو لپاره سره یو لاس شي. د په خبره دلته له لسیزو راهیسې د بېلو اړخونو ترمنځ مخالفتونه موجود دي چې اوس یې د سولې په پروسه کې خنډونه جوړ کړي. هغه پر ټولو اړخونو غږ کړی چې د دښمنیو د پاللو پر ځای د سولې لار خپله کړي او په دې توګه د افغانستان ته دایمي سوله راولي. نوموړي ټینګار کړی چې د پرمختګ لپاره یوازینۍ اخلاقي او عملي لار د سولې خبرې دي. لیدونکو دا و تر دې مهاله لنډ و مهم خبرونه چې مو واورېدل، تر بیا ښې چارې لویه لمه مل شه.